گل شپره ای گل شپره شپره که شپره څه چل دی سپر بابا څه چل دی شغیرې شروع کړي دي کېنه چغې راباندې مه وه کېنه سمه وایه څه چل دی همغه زوی دې راړه څه که ما ته څه پته هغه به چېرته تلي که نه خدای دې غږ کړه چې ته کور ته راغلی زما زوی د کوره غیب دی ولې غیب دی کور کې په ارام نه کښېني خدای خبر چې چېرته تللی دی هغه تللی دی سودا راوړي کور کې سودا نشته سودا پسې مې لېږلی دی خو چې ګورم سودا دا ته ځناور یې که انسان یې مړېږې نه نو ته چې کښېنې نو کله وې چې چای راوړه کله وې روټۍ راوړه دا ټایم په ټایم خو سودا ته غواړې ویم خدای دې غرقه که زوی ته مې روان نومونه ماله که نه غوږ دې نه پاسومه روان نومونه ورته لیالې که ستا زوی دی زما خاوند دی ځکه ورته هر څه یم ستا ما کې سوی ویمه ته به ورته نه وې ویم به ورته زما زوی دی که د روان نوم واخیستو نو کور ته مور ته کره دې پیلېږمه زما خاوند دی زه به ورته هر څه یم پاسه بوډا زوی به زما مني د بوډا به چلاوه دا راشي که نه زه به اوس د والوسکۍ ته جوړ کړم هسې به ته د والوسکۍ جوړ کړې تا ته ولسکۍ ښکاري څه ما خو وړوکې نازک کمزورې زوی دی د کټ خپه ده دومره کم داسې ښکلې دي ویمان نومونه ماله دا نه مې کړي دا بوکونه د نه ولوسم د کټ خپه دې راوړې ده وکړه چې دا کوټې ته ګورم په کوټې دې داسې وامه چېرته لاړې بچ که نه تا به ما له ګوتو له راځې نه تا نه به زه دا غوږونه وباسم زما زوی ته وړاندې نومونه اړې چې هغه سرخوړلې کم ځای دی 2 ګنټې وشوې د ښځې جګړې م راته بس تلې ده زما د روټۍ غم چا سره نشته چې خدای پاکه په دې کور کې به څوک وي او که نه السلام علیکم بابا ویم وعلیکم سلام چېرته تللی وې دا یم خدای دې غر که ویم هغه تا دا ښځه نه ده پې کړې ولې چې د ادب دودنه دې ښولې چې دا پلار سره څوک څنګه ملاوېږي یاره بابا نو ما ته څه پته وه ما تا ته وې چې دا بدماشه ښځه رالې کوه نو ستا خوښه وه که نه نو ستا خوښه نه وه نو ما به تاله کوله ما به څه کولو ډبونه چلې ګورې چېرته تللی وې سال نه پرسته ما تا ته انتظار کوم څه بیا راله وګوره واله پوهې که چا بله خدای دې بې بنیاد وباسه په ارام کښېنه ګورې دا خوله به دله ماته شابه ما به اوس هوټل ته بوځې او په هوټل کې به پلار خو یې چېرته به ونه تلو ښځه به وبوځي ولې که نه چې ښځه ده بابا خیر دی ماشومه را که نه نو زم ماشوم یم اول به ما بوځې شابه نه اول به ما بوځې رکه دا بوډا بله خو دې خو باسه لږ صبر وکړې بابا دا چې کار دی که نه څه وکړمه ما بوځه تا ته باید نه ما به بوځې دا به نه بوځې دا بوډا دی ما به بوځې تا وبوځم بس بابا خیر دی که نه مینت درته کومه صحیح ده نه دا په مینت نه ده بچې دا یو ورځ نه ده ستا د ما دا انګور نه ده ستا دا ښځه دا ما سره په سړیتوب خبرې نه کوي دا ولې نه باندې پلار ته په سړیتوب خبرې دا چې کم دی که نه کله راته وایي چای راوړه کله وایي روټۍ راوړه کله وایي دا وکړه کله وایي دا وکړه ناستې دې خو رالې نه ګټي چا ته به ویم ګاونډۍ ته به آواز ورکوم چې ګل شیرینې راشه مونږ له چای پخه کړه بس ما ته به آواز نه کړې زه بوډا ما ورته وګوره ورته وګوره ډبونه چلې چا به ما هوټل ته بوځه یو سم دی لږ صبر وکړه که دا ښځه دې بوتله که نه نو به بیا به دې کور کې یا زه یم یا به دی ما هوټل ته بوځه بس لږ صبر وکړه خفه کوم ورته وایي داسې ما ته دختر دی که داسې لږ مخکې خدای دې ریښو نه باسه وخت یې پټ کړی دی ولې بابا داسې کار دی که نه چې دا خبره ده چې یا به دې کور کې تی او یا به ځې خو زه ته یو خبره کوم بابا ستاسو هغه وخت بیلو کم وخت چې وایم داسې کار به دې وکړو ګوړه به دې واغسته صحیح ده او ورسه به دې سکروټ واغسته او چېرته د اونۍ لاندې به کښېناستې صحیح ده هغه به دې په مزه مزه خوړه اوس دا 2022 زمانه را 2022 اوس خلک په هوټلو کې خوراکونه کوي ما وی چې ته به دا وې اوسني ټول زامن پلارانو ته دا وایي خو زه دې په دې خبرو کې نه راځم ما به بوځې ما به هوټل ته بوځه پلار دې پرېږده بس پلار خبره مه اورۀ راځئ چې خو باچه لږ صبر وکړه مړي بابا داسې کار وکړه ته پټي ته لاړ شه هوټل ته څه نه ځم ښه داسې لګیا ده ما قسم په خدای که دې پرېږدم زویه دا څوک دی ساته لګیا ساته دا یم وایي نو ته دا نو زه په هوا کې خبرې کوم اوس زما دا غوږ ووم که نه ما به بوځې ما یم ته هوټل ته ورته بوځم ته پټي ته لاړ شه ځه زه یا پسې د هوټل نه ترکاري در راوړم صحیح ده خو که دې راونه که نه خبرې به نه اورې ما به هوټل ته بوځې چپې که دا ښځه دې چپې که ما سره مې کار پرېږدي زه ځم پټي ته ای سړیه پلار خو دې اسم پټي ته لاړو اوس راځي چې هوټل درنه بوځې هلته راباندې خوراک وکړي بس کور کې صرف دال دي او ساګ دي هوټل کې راباندې چېرته کباب وخوره کبان وخوره غوښې وخوره
غریسه څه مخکې ویم بوزم دې که نه څه خوله پکه پکه کې نو څنګه مې بوزي په ګنټو راته ناست وې بوزم ته به ما کله بوزي ماښامې به مې بوزي ماښامې نه ته بابا خو بله دماغ خراب کړ نو صبر وکړه دا دماغ خو لږ ساړه کړو که نه یاره پاسه چې بس اوس ځو هوټل ته ځو پاسه ځو پاسه چې ځو خو په دا کې مې بابا ونه ویني بیا به هغه ته څه وایي بابا پټي کې دی زه چې ځو موږ به په هغه روډ داسې تو شو لاړ شو من داسې خوراک به راباندې کې که نه چې څنګه مې هغه نور هوټلو کې کولو دا صحیح ده ځه هم مه کوه دا دې ځای کې کښېنو هغوی ده تاسو پاتې راغله مشري زنانه ها تاونه سرګونو مو سره زه راځي دلته کښېنه دې ځای کې مخامخ کښېنه چې ما ته مخامخ ناست دی دا و صحیح ده ځه څه شي وګو لاولو ته خوښه یا د کچر په دې مړی وچره یا به هغه څه راځي که نه انټریک چرګ ورته ووایه ښه خو ګورې زه نه خورم دا وایي بختر دې زه راځه څه پکې راوړي او که نه تش پلیټه ډېره مزې وکړه داسته مزې وکړه خو همداره تو ته پلار سره به مې څه کوو پلار دې بس پرېږده وه مونږ به وغواړه پلار به دې ځان نه څپي زه چې ځو هلکه چا خو ستا دې راشي که هلکه راشه دا واله راشه که نه دا واله راغله ساتلې که مه وړه او پیسې لرې که دا کومه زه چې ځو وما چپړې مرته کیو د یم غر که بیا هم د کور اوښکې دي ځانونه چېرته روک شوې راشه د پلار د روټۍ او د روټۍ او د رزق هم ورسره نشته راشه که نه غرق شې بوډا بیا دې څه چغې راغېستې دي ته ما نه وړه جینۍ ښه ولې رانه وړه کور کې راته چغې وخې ووې ما نه به ګورې ته وړې ښه زما زوګر جوړې ته نه پې کړې چې پلار سره مې مه لګه کړه دې چوي او که پاتې کېږي موږ دارې اوس ته هوټل نه رالو بوډا وا که زه راغېږم او که هر څه کېږم ته د هوټل نه راغلې او زه یې پرېښې ما بس دې پرېښې بس کوم یې ما هغه زما خاوند کوم یې ما بس کوم یې ما پرې ته خو ما وې نو چې ماشومه ده نو دا تا وړه کړې ده په ما باندې او بوډا راپورټ راباندې کوم چې ده زه ووالم ودرېږه ودلې ده بابا ودلې ده ښځه مې لاړه راپورټ راباندې کوي دا ستا د لاسه که زما د زوی لږ نیکمله وي نو په ما به اوس انګور راپورټ نه کوو ورسره واپسې که راویې ګرځوه شابه شپه راباندې په جیل کې کوي نیکبختې کونټی مې کم خوله بابا زه خو تاړې ته نه سم چې په ما باندې خو لسته پاسه سل کیسو لري You're a loser. نو تا د باندې ما کړي دي چې ښځه دې راوګرځوه روک شه تا د لاسه به اوس په جیل کې شپه کوم هوټل کې هم خوراکي وکړو جیل نه مالېږې ته خو دې نیکبختې ودرېږه بوډا پلار دې م راپورټ کوم ودرېږه خدای دې پرې خو بچه په سربونو مې اغوشه ودرېږه که نه په سربونو مې اغوشه څه چل دی که خدای ظالمې ته ما خبره واوره ووایه ویم په تانه کې راباندې لسته پاسه سل کیسو لري ما به جیل ته دننه کې وایي ورېږه اوس ځم وتایم چې د پلار هغه بوډا نه دی هغه بوډا خور هغه والم ځه ویم ځه خادم په سربونو مې وسربه وای یا الله توبه د داسې ښځو نه هر سړی وساتې وای دی دې بې بنیاد وباسه خدای د داسې ښځو نه هر سړی وساتې په ما خو لسته پاسه سل کیسونه یا زه خو پټېږم زما نوم ملکي او زه څو پیغام شم د دغه پلار مې نسي را پیدا کړو هغه زه په کور کې ووالم او کله زما د خاوند نه دی هغه کټ خپا هغه م ووالم اوس بیا د لږ ګوښمان کوم ښه یا الله خیر هماغه زوی مې هم د نظر نه غیب شو ورېږه چې پولیس رانه ولي چې تعلیم یافته خو ته ښکارم که نه خدایه پاکه همدا دي په موقع دي راغلې وسته راپسې دا دي همدا دي ولې لږه ولې زیاتې کیا ته مې ګاونډي خو نه وایي دا خو په رښتیا پولیس دی وایم دا زما ټول کار د ما د زوی دی
ما ته پولیس پته ده ماما داسې چلو که نه چې زه دلته کټ کې ناست وم که نه او ده وی چې چیر وړه روټۍ راوړه ما ورته وی چې ته کار نه کې بس زه راګیره کړم او ویې والم نه نو پولیس ماما ولې په خدای به شي او په تا به شي ما به ورته وی نه دا کم ځای دی ولې دی ما ته پوره ګوره ښه ما به ورته وی نه نه ما له بچی تا د جیل نه راوړه نه دې ته به نه انګور به راله تیارول راکوله به پولیس ماما چې دې کار نه کوي روزګار نه کوي چې روټۍ به د کمې راشي رښتیا وایي که نه غټ پټ زویله مې کړې ده هغه زوی به ما له هر څه راوړي که نه زه به ولې اوس کار کوم پولیس ماما د یو زوی د ماما د کټ خپه هغه وګوره. د ټک کار نه کوي وګوره به ما بیا کنځلې کړه که نه چود به داسې خدای دې غر که که نو ستا د لاسه مې وویله څه شوه مخامخ ته هغه ده که دا ده دا ده پولیس ماما او د کتل بیا را باندې لاس اوچت کړو اوس به د باندې سم راکېږدم ته پولیس ماما نورې خبرې تا سره نه کوم دا بوزه او تاڼه کې بند کا بوزه کونټۍ مې څه شوه پرېږده زما کونټۍ ده پرېږده زما کونټۍ څه شوه دې ته مونږ مې زما د کونټۍ ما ته ښکاره کړه کټ سره پولیس ماما بوزي که نه تا برابر په تا کمپلین وکړم ستا کار زه کوم که نه بوزه شبه هسې به مې بوزي تا دا پولیس به زما څوکي زما زوی دې څه کړو سترګې دې کږې وږې دي خدای تباه کړه یم جنۍ سمه شه ښه ته دا پولیس د کوره بار که ګورې جنۍ دې هغه ده پولیس ماما بوزي که نه یا پاکه سلا جیله راوستې ما دا سلا جیله راوستې ما بوزه تاڼې ته زه دې شه شبه ښه چېرته تاري ده سچاله پکې ستاسو او زه تاڼې ته بوزه وایم سمه شه د کې مو واخه ظالمې ګورې داسې وم موږ دې کې راکې موږ دې کې راکې هغه ده نظر دې نه لګي کونټۍ مې څه شوه زما خپل روټه ته کدارې کونټه ورځه پولیس ماما بوزي که نه بوزه موخه دې کې که نه موخه که نه داسې دې وامه خدای پاکه موږ پې دغه شبه نیشه دا مچله وګورې خدای په ما راوستې خدای پرېښو باسه اوس به دې پته ولګي اخر پولیسو ته مې حواله کړې دا خدای ولې ما څه کړي دي ما څه کړي دي تا څه کړي دا راپورټ څنګه وکړو پته مې مو وکړه پولیس ماما راځي او تام بوزي پولیس ماما دا کټ دا مې مو ته ویلي دي چې ته مانچم ګرځئ اوس ورپسې غریزه چر مخکې اورګه اوس ورپسې بیا چې بیا نشته وایم ځه شړم دې ځه وایم اورګه اوس ورپسې ځم چې دا کټ خپه راغلی او کور کې راته په کټ کې پرته دی وځه خدای دې بیا بنیاد وباسه یا الله توبه خدای توبه وایم دا داسې ښځونه مو ساتي خدایه هر مؤمن مسلمان شه دی زه ځمه چې بابا پسې وسمه چې تغییر یې راولم خدای دې غر که د کې مو وخه د کې مو وخه د غې کې اوچتوم اوس دې اوچت کړم نه کافر نه ده دی وځه په کومه ځو دی خوا تانه دی خوا سیده سبا یم یې دلته کېنه لږ به کېنو دلته او کېنه ستړی کړو د ظالم نه ده یم یو متکه خو به دې راوړې وه که نه ولې که نه کورسۍ به درله راوړم په هغې باندې کښېنې متکه به یې راوړې وه که نه هغه ډاکټسن هم څه کړی ظالم بچو ډاکسن هغه بس ختمې شوي ډاکسن هم څه کړې ته به وایې چې بجټ کې هم ډاکټسن هم درنه یې درکړی غرق شی دا څنګه ته هم ده جبا دی دې غر کې دا تا د ښځې لاسې زه راوستم زه دې ونیولم زه ویمې پولیس ماما زما دا پلار دی ولې راوسته دی د چرګو غله تم راله په لاس راغلې ما خو غلا نه راکړې کې وردنډه ما خو غلا نه راکړې نه باقي چرګان پټوي دا خو یې لا پلار دی که نه ویې وه در به ما له نوم بدنام که په دې کلي کې